د مکی کافرانو به د مسلمانانو مبارک دا خبره کوله یره کې د مسلمانانو په حق ونه دوی ته به مصیبتونه نه رسېږي. دا نن سبب د ډیرو خلکو جاهلانو دا سوچ دی چې کم سړی په حق نه په دنیا نعمتونه ډیری یره چې ګوره سیکړي د الله په دوه مهربانه شي نو بیا خدای انګريزان ولې ذو بالله الله په دې باندې مهربانه فرعون حامان قارون ټول مالدار نه بلکې چې څومره انسان الله ته نږدې امتحانونه پیړي ځکه چې الته د دعوه کړی ده نو دعوه چې کې باغی به دلیل خې کړي نه دلیل خو د پاره به مهنت کوي. یو سړی د سره دعوه نه کوي په خپل دنیا کې مست وینه مې آخرت سره کار شته او نه د جنت څه سوچته او نه د جهنم نه یې رښت خو به دغه سوچ چې ریال وسنګ راځي ډالر وسنګ راځي روپۍ وسنګ راځي خېټه وسنګ دکېږي شهوت وسنګ پوره کی اوس لګیاره بخپل کارونو کې خمست لګیاره صداوی هم نه کړی زه دا کوم خپل دنیا کې لګیا بل تر ته غبل وی زه د الله سره محبت کوم وي زه جنت غواړم زه جهنم غواړم الله یې راخکار کوي د خلکو ته اې دې پرشتیا جنت غواړي دې پرشتیا الله سره محبت کوي دغه لپاره به الله سبحانه وتعالى مصیبتونه راوړي. د رسول الله حدیث دی چې څومره یو سړی الله ته نږدې دوره به هغه مصیبت او د پیغمبرانو باندې ټول نه زیات مصیبتونه او پیغمبرانو باندې ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله نرسي كيس مصيبت مگر بتقدير د الله سره هیڅ مصیبت نرسي مگر بتقدير د الله سره په حکم د الله سره جدي سره د زړه بالکل مطمئن شي د مؤمن بالکل پټي پولي ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله نرسي كيس مصيبت مگر بإذن د الله مگر په اجازه د الله بس خبر ختم شو. غټ نه غټ مصیبت کا پتا راشي په یو دوه ټکو ختمه بس الله به راضي الله لیکلي او چې الله لیکلي زه به سما زه به راضي به الله مخکې سوی ومن يؤمن بالله يهد قلبه او چا چې ایمان راوړو بل باندې نو کلک بکی زړه داغه مصیبتونه کې به زړه کلک. الله اکبر. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويهدي قلبه لليقين دغه زړه کلکی او یقین به کې پیدا کی الله سبحانه وتعالى نو فيعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه نبي او دې زړه کې دغه خبره چې الله سبحانه وتعالى کوم زړه کلکی پای کې د نبی دا خبره ما اصابه لم يكن ليخطئه کوم شی چې د تر رسیدلې کوم مصیبت چې د تر غره د نه وړېدو وما اخطأه او کوم شی چې د نه وړېدو لم يكن ليصيب د نه رسیدو چرته زړه بالکل مطمئن کم مصیبت چې بتا راغله الله په تقدیر کې لیکلی استاد نو مې لیکلو چې بدمنه د مصیبت راځي د بل ته نه وړي د امراتو تعالی برات او کم شی چې تنه وړي یو نعمت تنه وړي د بل انسان سره یو نعمت شي تاسو سره نشته نه به حسرتونه مکو نه دامتونه دی بل ته چې شی را رسیدل هغه ته نه در رسید او ته چې کم شی در رسیدل دی هغه دی بل ته نه رسید تا عقیده چې کړه تاسو ساتله نزدل لیکل در کومه چې تاسو د جون برنای تاسو د جون به خوشاله ولې د ډیر خلک نن سبا چې کینو سره پر یادونه کیده په تقدیر باندې ایمان کمزور دی. تقدیر څه ته چې الله سبحانه وتعالى لیکلی بس په دې باندې ایمان مضبوط ساته جون به پاره نو کله چې تاسو په تقدیر باندې راځي شوي جون به پاره او چې کله په تقدیر باندې ایمان مضبوط نو کنه والله لازم چې جون بس تاسو د غمونو او د سوچونو او د فکرونو جونی بس نور به کیږي و سړی شپې سم دي ولې دې شو که پلان دې څه ولې دې شو بیا به دې شي بیا به دې شي کزال ته تل کاغذ تل راغلی وي کما غد دې شي ویل کاغذ دې کړ ابل شوی ابل ته مصیبت راځي بیغم او د بروت خناري کوي هله ګوري بس وی الله لیکي او چې الله ولي کې به دا خبر پیدا نه ورکه کزال ته تل وي کده ما بز راغلی کما ته ور کړو کمال دې سره کړو ارمان چې نه تل ارمان چې راغلی وي پلاني کمپنی ته نه تل پلاني کمپنی راغله دا څه خبرې شو ابو الخمطمین بس الله لیکي او الله بخلو کارونو خپوي او دام زمونږ ایمان دی چې الله د بندگانو لپاره شر نه غواړي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله د انسانانو سره د هغه مور د محبت نه زیات محبت کوي کوم مور چې خپل بچو سره محبت کوي. مور محبت د بچو سره څومره هغه نه زیات محبت الله سبحانه وتعالى زموږ سره کوي. نو موږ چې په مصیبت کې نه اچي
نه موږ په دې کار کې اچي چې هغه کې زموږ لپاره شری بلکې الله طرف نه چې سړي زموږ لپاره کې خیر چې سړي هغه کې زموږ لپاره خیر دی په ډیرو ځایونو کې به تدې سي خپه شي کله چې ولې دا کار نه کوي لکه یو سړی بچی نه کوي چې کې شک نشي چې دا غټ مصیبت تر انسان بچی نه کوي ټول عمر دې ډاکټرانو به کته بره زی او خپه دي خو دې نه دی خبر د مستقبل نه مستقبل علم د الله سبحانه وتعالى سره دی د الله سبحانه وتعالى علم عجیب علم دی سچ شوی دی د الله ته پته ده سچ کیږي د الله ته پته ده سچ به کیږي په مستقبل کې د الله ته پته ده او یو شی نشتی کدا وینو دا وسنګ د الله ته پته ده یو شی نشتی د سره خو کو بل پر زوی نو دا وسنګ د الله ته پته ده نو الله ته پته ده چې دې سړي د بچي په مستقبل کې څنګه کبل پر زول بچي ورکم خیر باندې به بچو کې دا بچی به کېدی شي د سړي کې دینداري شتي الله ته پته ځول بچي ورکم د دین به پریدي دا بچي ول فتنه جوړ کړي خلکو لپاره فتنه ده او دا مسله مخکې راشي الله سبحانه وتعالى بچي ورنکو یو سړی دی ویزه ځان لایلی ویزه زم سعودي عرب ته زم دوبۍ ته زم پلاني ملک ویزه نه لګي چې چا سره ملوي ګره بس پته نشي سي چلې چې ویزه نه لګي لکه ته څنګه چې پته نشي سي چلې پته شتي الله سبحانه وتعالى په تقدیر کې لیکلي ته ویزه نه لګي ته مستقبل پته نشي کې دي چې په ملک ته نقصان درسي الته د پیسې ګټلو کې سره لپاره خیر بنئ کې دي چې دغه دلته ته بي دینه کې دي چې بلغټ مصیبت راځي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي صحیح مسلم کې حدیث ته صہیب رضی الله عنه وعجبا لامر المؤمن رسول صلی الله علیه وسلم مؤمن دا خبر ډیره عجیبه ده ان امره كله خير دا خبره کې خیر پروت وليس ذاك لاحد الا للمؤمن او رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره صرف د مؤمن لو چاته دا خبره نه ملوي دا شان د مؤمن دی بس څه خبره ده ان اصابته سراء شکر کله چې الله سبحانه وتعالى نعمت راوړي شکر د شکر وباسي فكان خير الله نو د شکر وستد لپاره غوړي شي وان اصابته ضراء او کله چې مصیبت راشي صبر نو به صبر کوي فكان خير الله نو دا صبر د لپاره خیر شي نو په دوانو حالاتو کې سړي د مؤمن لپاره خیر دی په نعمتونو کې شکر وباسي ستاسو لپاره خیر شي په سختو او مصیبتونو کې صبر کوو سره لپاره څه شو خیر شو زما تاسو ټول ته د نصیحت ټول رونو او خويندو مشرانو کشرانو ته چې په مصیبتونو کې خپکیږي ایمان او په مصیبتونو کې په ځان باندې بد حالات مو جوړوي چې زمکه اسمان بیا یو کې ورچا ته فریاد کوي رب العالمین ته فریاد کوي دا تقدیر د لیکم دغه پلاس کې او تقدیر لیکل ماغه د فریاد هغه ته کوي نه د مخلوق سره د رابطې پرې د خالق سره ډېری جوړي کی دا بس مشرد کشرو لتیزی ور کوي وی رابطې جوړوي د حالات هیڅ پته نه لګي موږ وایو صحیح ده رابطې جوړو د الله سره رابطې جوړ کړه د حالات هیڅ پته نه لګي قیامت عمر روان دي رابطه پکار د الله سبحانه وتعالى سره دا څومره مصیبتونه جری د هیڅ مصیبتونه د الله حل کی هیڅ مصیبت نه موږ ته پته زموږ د کمرونه چې خاص کر مسافر هر څړي ته مسله شته یو تاسو مسلې نه کې زه خپل مسلې شروع کوم کې دي تاسو خپل یې ریش او کله تاسو ما خپل شروع کې دي زمانه زما غي ریش او کله بل غوورو کې دي زموږ خپل ټول یې ریش او کله قبل وورو کې دي زموږ د هر څه یې ریش تاسو لار شي هسپتالونه ویني ولا لازم تاسو واریان شي روغ بدن د سره دی تاسو هسپتالونه کې چې چکر لګوي کله هسپتال ته خاص کراغه واټ زی کم کې جدي مریضانی چې هغه په خطرناک بیماریانو کې تور چې کم واټ چې د کینسر د بیمارانو الته ورشه راوي سهاري او تور چې هغه کم چې کسان اکسیډنټ کې دغه د لاسغوي مفلوج شي ټول عمر له او په کومه کې پراتی باغو به ورشي موږ وایو حالات کمزوري دي او قرضې دي ته لارې کې شو ته پرون په ما به یو کس راغی پرون د پرونی د مازیګر خبره پرون ما به یو کس راځي ګاډي نه کوم ما به سره ایمل 15 لکه ما ډوډۍ نه خورلې الحمدلله ډوډۍ خبر ټیم ملایي او کوم کس ما دا خبره کوم کته رزم کې د کته ماته نه کته زپوږم چې د کار دان لري حالات په دې سره غلي چې غریب دغه یو طریقه جوړه کړه بس او ماته په دې و چې لکه د خلکو کې زوري چې دې سره د خبره وکم خو ماته کته نه چې سره دې کار کې عادت دي دا خبره ډېر په زور او شور سره کوي نو مې ګور د الله سبحانه وتعالى نعمتونو ته دا موږ په څومره نعمتونو کې ډوب پراته دغه باوجود زموږ شکوي شکایتونه ختمېدو ولني د الله سبحانه وتعالى شکر وباسي او په تقدیر باندې ایمان مضبوط ساتي او صبر کوي ان شاء الله
د مصیبتونو او د هر څه به ختم شي او یو ورځ به داسې راشي انشاءالله چې موږ به په جنت الفردوس کې قدم کیدو په جنتونو کې بیا خو به د هر څه بالکل ختم شي. والله بكل شيء عليم او الله بارشي باندې بوده. واطيعوا الله واطيعوا الرسول او تابعداري کوي د الله او تابعداري کوي د رسول. واطيعوا الله واطيعوا الرسول او زمونږم دي دغه دوه اصول اطيعوا الله واطيعوا الرسول. جديد لا خلک موږ دښمنان هم ډېر کوي نو سکرت الله مذهب وي او سکرت وابي وي او سکرت پلاني ملک نه پیسې اخلي او سکرت پلاني نه اخلي زموږ هله کنه دی ایت مبارک سي واطيعوا الله واطيعوا الرسول. واطيعوا الله واطيعوا الرسول د الله ومني د الله د پیغمبر ومني او د چا خبره چې الله او د الله د پیغمبر د خبرې سره برابرۍ هغه ومني. ناغه په حقیقت کې دغه سړي خبره منل شو هغه الله او د الله د رسول خبره منل شو. زه اوس لګم دي چې تاسو قرآن بیانو قرآن د چا خبري د الله خبري تاسو دا خبري ومنلې د تاسو زما خبره ومنلې کله الله ومنله الله خبره ومنله. الله دې موږ په دې مذهب او په دې طریقه او په دې منهج باندې مضبوط ساتي چې هغه کې ټول کوشش دی چې زه څنګه قرآن او حدیث ته رسم زه څنګه د الله خبره او د رسول خبره ته رسم. خو سوال لري چې الله د تقدیر مسله بیان کړه بیا دلته وي زما اطاعت کوي او د پیغمبر ولې دلته دا خبره وړه دې لپاره راوړه کچرته مصیبتونه پتا سو ډیر شي نه د الله او د پیغمبر اطاعت ته پرې نه ګډوډ نشي ګوره اډې خلک به مصیبتونه ګډوډ شي دین ته پاتې دین دنه چرته پاتې نشي ګوره مصیبتونه دا امتحانونه دي. فإن توليتم نو کچرته وګرځي دی تاسو مخ مواړو مصیبتونه کې ګډوډ شو دین دنه پاتې شو اډې خلک سو زمړ وي په موږ سړي او پتا سړي ته تر ځوان ځنه وي زه پتا سړي په موږ سړي او پتا سړي نو ګور هغه سخت مزدوري او ریال ګټل هغه ته غمون سکو هغه ته پاتې کو. الله کې چرته تاسو وړي دی الله د اطاعت او د رسول الله اطاعتنا فإنما على رسولنا البلاغ المبين يقينا فرسول زمن باني رسول الخير دي زمون پیغمبر زمواري سي دغه خبره بدر رسي صبر رسول کوي الله یې غبس کوم بیا.